خلک الله وباسي د ناوې کور ولالوه وباسي زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولالوه وباسي او زه چې دیدن له ستا کوڅې ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي پښتونه تا په هره لارو توکل هم دې په کور کې هم دې بارو توکل خو په دې خبره درنه ډېر خفه شوم د ګل ګمله کې دې نسوارو هغه وخت لاړو چې به مونږ ویل چې نه پوهېږي اوس دا واړه دومره پاخه دي په هر څه پوهېږي او ما ته په خیال باندې جانانه میسیجونه کوه زما بچي په انګریزۍ زما نه ښه پوهېږي پرتوغال خواله هغه ووایي هغه هایکو دا شعر دی ما ویلې راشه څه ناسه واخله ما نه زما د مینې زړه واخله نو هغې ویل زړه دې زه په توپ ولم ما له یو څو بورې اوړه واخله دلته د روزګار نه پس واده کېږي او دومره انتظار زما نه نه کېږي او دومره انتظار پوره اته کاله نو دومره وخت کې څومره ډېر واړه کېږي او د کوم سړي د لاسه چې زما دا واده نه کېږي نو هغه چې دی زما ګورې سکره مور میړه کېږي تا سره اشنا په جوړ تازه کې پاتې شوی تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې او څنګه به دې پلار زما رښتینه اوس انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روزه کې پاتې ظفر صاحب دا یو ووایي بیا هایکو کوي چې دا زړه مې غواړي دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی نو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه مولوي صاحب هایکو ګټور فني هغه ډېر دي هایکو او هایکو چې پاتم کې اته ځله فیل شوم نو مور مې ویلې نو د سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرېږدي ملک ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړم نو هغه ویل زه به درله لس درکړم خو لکه دا خوله داسې ګوپی شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لوګېږي ته به وایې دا جوړه ده د پلار یوسف په منډه شیربانو له راله ویلې طالب یوسف ویستر هغې ویل غر شي زموږ خره دې مړه کړه فرهاد ویل غر نه مې چینه وویسته نو شیرینې ویل که خدای مې نه غلطوي تا جوړې بیا د جومات پیپ مات ما ویل پیشو هم چې ویلي هغه خطرناکه ده نو رئیس صاحب اجازه ورته وکړه مانه اجازه زه دا به تاخیري دی ټوله شوشه ګورې خلکو خندل ما ویل جوړپاک ولر شوم خو چا راته روشانې په غوږ کې ویل تا پورې شاته چالکی تړی چې مې چشمې په سترګو واچولې ما ویل په دې کې نظر ډېر صفا دی خو چا راته ویل پکې شیشې نشته بدرنګې ناوې خپل خاوند ته ویلې زه په دې تور کمیس کې څنګه ښکارم هغه ویل خاص لکه د میخې په شان ما ویل امرود کې د چنجۍ راووتو امرود والا ویل ستا نصیب دی ګنې د مخکیني پکې سیکل راووتو چې لاندې باندې ما ته کتل ما ویل خیر خدای جوړ خوښتې شوم هغې ویل وروره پرتوغاښتې ځان چت باندې ناسته وه هلال کړي مونږ یې په تمه وو چې میاشت به ګوري هغې د پاس نه جینکو ته کتل وایي مړه خېټه فارسي وایي تل شملو پسې مې هندواڼه وخوړه خېټې مې روشانې ویل چې مې کوني په انټرنیټ یې ویل د څوارلسو یم چې راغله ښځه د شپېتو کالو وه نو بیا مې د ځان په ځای نیکله ما ورته ویلې لور دې راکړه ګنې هغې ویل ګنې نو څه به وکړې ما ویل نو زه به ځان له بله وکړم لوړ سړي ته کور نه ښځې ویل سنډانه کوشه ټول کورونه ښکاري هغه ویل خورې زه پیدل روان یم ظفر صاحب برګر
ما ویل برګر ویلې په 100 روپۍ دی او دا چټني ورسره راسې ورکړو ما ویل همدې نه یو پلیټ راډک وایي ستا علاج کړی دی ګنې پیشو علی د کلي ښځو رانه ساتر نه کوم ما ویل زه یې جوړ ډېر خوښ یم خو چا راته ویل ورته سړی نه ما ویل تا پسې رنځور شوم زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی یاد هغې ویل ډېره په تا ګرمه یم ویل ډېره په تا ګرمه یم ما ویلې پام کوه بهر ونه ځې ژمی دې هسې نه توده سړه شي سینو اوبو ته یو ملګری یوړو نو بل پې زر زر یو دوه ډزې وکړې ویلې ژوندی بیا رانه سینګه وړې څنګه کې پروت چرسي جج ملزم ته ویل ته نه شرمېږي چې په شپږم ځل عدالت ته راغې نو هغه ته چې روزانه راخلاصې ما ویل پیشو